څه د کور او څه د یار ضرورتونه ما به خرڅ کی په بازار ضرورتونه زه ویریږم محبت برانه ایر کی د اتوار نه تر اتوار ضرورتونه د اسمان د پرښتې نه معتبر یم خو سړی کې ګناهګار ضرورتونه د جاوید شاه درمیان صاحب په دې شعرونو مې سلامونه واخله. ستاسو ورور ستاسو ملګری شزی مسوم یما سره د ګران ملګري سپی الله سپی په پروګرام د نن مازدیګر کې ملګرو د نن مازدیګر مو امنکوټ کلی کې دی چېرته چې زموږ ګران ملګری تکړه شاعر یو خوږ انسان صبیر ګیلمن صاحب اوسیږي. راځئ چې د هغه ژوند وپوښتو او بیا دې شعرونه واورو. صبیر صاحب سلامونه مې واخله. وعلیکم السلام مسعود صاحب یو جهان مننه مو کوم غرونه مننه مو کوم چې دومره نه لیا وخت کې تاسو موږ د خپل قیمتي وخت وګو دومره د لرې نه راغی او موږ خورې جونګړ ته خپل تشریف وروړلو یو جهان مننه مو کوم. په مینوال سره خپله لنډه پېژنګلو بس مسعود صاحب پېژنګلو خو مو ډېر زیاتو پروګرامونو یې کړی تاسو ته بیا یوسف لنډه غونډه کې چې صبیر مې نوم ده ادبي نوم مې ګیلمن ده او د امنکوټ کلي اوسېدونکی بس دا لنډ غونډې ته روکړی او دا راته ووایه چې د شاعري دې کله نه شروع کړی؟ شاعري خو شوق مو سره سکول وخت نه و دا پردی غزلې مو اورېدلې ډېر زیات به نه مو ترسره کېدلو چې چا به و په هلک درونی نه پوهېدو خو به هر حال او بیا داسې لګیا و ټوټه پوټه خو مسلسل شاعري چې کومه ده 2016 نه بیا موږ شاعري بس دا پروګرامونه آغاز کړی. او کومې ټولنې سره ناسته پاسته کوي؟ ټولنه خو مخکې مو ګورګورۍ کې ګډون ټولنې سره تعلق لرلو بیا هغه په څه ستونزو باندې ختمه شوله او بیا اوس ټیري صدیق ادبي جرګې سره چې کومه ده بالخال هغې سره تعلق لرو. نو مینوال به په تمه وي که څه شعرونه غزلې بدلی؟ خامخا یو څو شعره دي چې سبي ارشاد چې سبا خپل سبا پردي راټول شي سبا خپل سبا پردي راټول شي سبا خپل سبا پردي راټول شي زما په مرګ به څو سړي راټول شي. ډېر ښه ده ډېر ښه ده مننه. سبا خپل سبا پردي راټول شي زما په مرګ به څو سړي راټول شي او دستا دیدن ته مین داسې توبه او دستا دیدن ته مین داسې توبه دستا دیدن ته مین داسې توبه لکه خوږو باندې مې ګیره ډېر ښه ده دا شعر بیا وایه. مننه جي او چې ستا دیدن ته مین داسې توبه لکه خوږو ته چې مې ګیره ټول شي او چې اغیار راټول شي په خوښیو راټول اغیار راټول شي په خوښیو راټول. مسعود صاحب اغیار راټول شي په خوښیو راټول پښتون چې ټول شي په مرګي راټول شي. ډېر ښه ده دا شعر بیا وایه ډېر ښه ده. او مننه چې اغیار راټول شي په خوښیو راټول پښتون چې ټول شي په مرګي راټول شي. او مننه تو شعرونه نور دي دا ټول نوي دي د غلطۍ بخښنه غواړم چې تا غزل کم کټپه در باندې وکم تا غزل کړم کټپه در باندې وکړم تا غزل کم کټپه در باندې وکم خیال مې دا دی چې لیک ښه در باندې وکم. ډېر ښه ده واه. او چې باور وکړه دومره خوږ را باندې لګي باور وکړه دومره خوږ را باندې باور وکړه دومره خوږ را باندې لګي چې دی وخورمه که څه در باندې وه. ډېر ښه دا شعر بیا وایه. او مننه جي شوخي او چې باور وکړه دومره خوږ را باندې لګي چې دی وخورمه که څه در باندې وکم او چې بیا چې چا ته زړګی ورنه کي صبره بیا چې چا ته زړګی ورنه کي صبره چې وجود اوبه در باندې وکم. ډېر ښه ده ډېر. او مننه غزل طرف ته برو شو لاندو بخرونو دا غلطۍ بخښنه غواړم وی چې هغه چې غم را کوي ماله یې سم را کوي هغه چې غم را کوي ماله یې سم را کوي هغه چې غم را کوي ماله یې سم را کوي زه په کتاب مین یم دوی را لبم را کوي. ډېر ښه ده ډېر ښه ده بیا وایه. مننه جي چې زه په کتاب مین یم دوی را لبم را کوي. ډېر ښه ده. او نوره پرې نه پوهېږم نوره پرې نه پوهېږم ګل د شړشم را کوي. ډېر ښه ده ډېر. او چې زما خیرخوا دی هغه مسوم صاحب زما خیرخوا دی هغه څوک چې کلم را کوي. ډېر ښه ده ډېر ښه ده. مننه. زما خیرخوا دی هغه
څوک چې قلم را کوي ته به راځې خامخا او ته به راځې خامخا مسومه ته به راځې خامخا په دې قسم را کوي ډېر ښه ده ډېر ښه بیا وایه منه چې ته به راځې خامخا په دې قسم را کوي د یارانې لسونه او د یارانې لسونه د یارانې لسونه ما ته محکم را کوي ډېر ښه ده ډېر ښه او مننه اخري مقطع دی چې په ما مین دي صبر او په ما مین دي صبر ګوتو کې مم را کوي ډېر ښه دا شعر بیا وایه. مننه جی په ما مین دي صبر ګوتو کې مم را کوي ډېر ښه. مننه مسعود صاحب یو جهان مننه ډېره مننه ګیلمن صاحب ملګرو تاسو سبیر ګیلمن صاحب واورېدو هیله کوو چې خوښ شوي به مې د بل ملګري تک پورې راکړئ اجازت چېرته چې ښاد او باد اوسئ د الله په امان